د رضوان خو به تاسو په سوشل میډیا باندې ډېر زیات کتلې وي، په میډیا باندې سوشل میډیا باندې، او زما هغه سره ډېر ټایم وشو ټیم کې. د هغه په شان لکه یو داسې انسان چې د کرکټ نه علاوه هغه چې دین ته څونه توجه ورکوي او څونه چې د ټیم پلیران دي نو هغه 15 وخته په هغه باندې جمع کوي، او هر ټایم زه ګورم چې هغه چې کوم دی لکه د دې نه انسان زده کوي چې یو انسان د دونه مصروفه ژوند سره چې کوم دی هغه دین څونه په مخ کې بوځي، او هغه هر چا له دعوت ورکوي، کمرو ته ځي د پلیرانو هغوی له څنګه چې اګسټ کې خلک ځي چې هغه تبلیغیانه دعوت ورکوي، نو داسې هغه کمرو ته ځي د یو هغوی له دعوت ورکوي. بیا چې کوم دی د جمعې چې کومه شپه وي په هغه شپه باندې هغه ټوله شپه چې کوم دی هغه ناست وي، او بس چې څوک هم راشي سره کښېني نو هغه بیان کوي. شب جمعه چې کوم ورته وایي هغه چې کوم دی هر ټایم چې کله په بس کې هم روان وي نو هغه خپل عبادت کوي، هغه چې په هر ځای کې وي نو هغه چې کوم دی بس کوشش کوي چې لکه دین د هغه پیله پیره دي، نو هغه چې کوم دی هر ټایم کې کوشش دا کوي.